په همدې وخت کې په هغه ځای کې ځینو حاضرینو عیسی د هغو جلیلیانو څخه خبر کړ چې پیلاطوس هغوی خدای ته د قرباني وړاندې کولو په وخت کې ووژل. عیسی هغوی ته په ځواب کې وویل آیا ګمان کوئ چې دغه جلیلیان د جلیل له نورو ټولو اوسیدونکو څخه ډېر ګناهکاران وو چې په دې ډول ووژل شول؟ نه، زه تاسو ته وایم که چیرې تاسو توبه ونه باسئ نو تاسو ټول به د هغوی په شان تباه شئ. یا هغه 18 تنه چې په سلوام کې ورباندې برج راوغورځېده او مړه شول، آیا ګمان کوئ چې هغوی د هغو نورو ټولو خلکو څخه چې په اورشلیم کې اوسیږي ډېر ګناهکاران وو؟ نه، زه تاسو ته وایم که چیرې توبه ونه باسئ نو تاسو ټول به د هغوی په شان تباه شئ. بیا عیسی هغوی ته دا مثال راوړ. یو سړی خپل د انګورو په باغ کې د انځر یوه ونه کرلې وه. کله چې راغی چې انځران راټول کړي هیڅ یې پکې پیدا نه کړل، نو خپل باغوان ته ویل ګوره 3 کاله کېږي چې راځم او په دې ونه کې میوه لټوم خو هیڅ مې پکې پیدا نه کړل. دا ونه ووهه، دې ونې ولې هسې ځای نیولی دی؟ خو باغوان ورته ځواب ورکړ باداره دا کال هم پرېږده، زه به د هغې شاخوا ځمکه وکنم او سره به ورته واچوم، که په راتلونکي فصل کې میوه ونیوله نو ډېره ښه به وي، که نه نو بیا کولی شي چې ویې وهې. د سبت په یوه ورځ عیسی په کنیسا کې تعلیم ورکاوه. هلته یوه ښځه وه چې 18 کاله کېدل چې پیریانو نیولې وه او هغه یې کمزوري کړې وه. ملا یې ورته داسې کړوپه کړې وه چې بیخي سمه ودرېدلی نه شوه. کله چې عیسی هغه ښځه ولیدله نو هغه یې راوغوښتله او ورته ویې ویل ای خورې ته د خپلې ناروغۍ څخه خلاصه شوې. بیا یې خپل لاسونه په هغې باندې کېښودل او هغه سم د لاسه نیغه ودرېدله او د خدای ثنا یې وویله. خو د کنیسې مشر د عیسی په دې کار چې د سبت په ورځ یې ناروغ ته شفا ورکړې وه خفه شو او خلکو ته وویل په هفته کې 6 ورځې دي چې باید کار وشي، نو په همدې ورځو کې راځئ او شفا مومئ، خو د سبت په ورځ نه. خو عیسی هغه ته ځواب ورکړ ای منافقانو، آیا تاسو هر یو د سبت په ورځ خپل غوی یا خر د اخور څخه نه ایله کوئ او د اوبو دپاره یې نه بیایئ؟ نو دا ښځه د ابراهیم لور ده او 18 کاله کېږي چې د شیطان په بند کې وه. آیا هغه باید د سبت په ورځ د بند څخه آزاده نه شي؟ د عیسی په دې خبرو د هغه مخالفین خجالته شول، خو خلک د هغه په دې حیرانونکي کارونو چې کولې خوشحاله شول. بیا عیسی پوښتنه وکړه د خدای پاچاهي د څه شي په شان ده او هغه د څه شي سره پرتله کړم؟ دا د شړشمو د تخم په شان ده چې یو سړي هغه راواخیست او په خپل پټي کې وکرلو، هغه لوی شو او بوټی ترې جوړ شو او مارغان راغلل او د هغه په څانګو کې ځالې جوړې کړې. عیسی یو ځل بیا پوښتنه وکړه د خدای پاچاهي د څه شي سره پرتله کړم؟ دا د هغې خمیرې په شان ده چې یوه ښځه هغه واخلي او د 3 پیمانې اوړو سره یې ګډه کړي تر څو هغه ټول خمیره شي.